بله مسله پکې دا ده، یو حدیث کې دا بیان شوی ده په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو کې چې یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي ثم اراد ان يعود بیا غواړي چې په دویم پیر ورسره کوروالی وکړي فليتوضأ بینهما وضوءا، نو په منځ کې اودس چاردام وکړي. دا مستحب طریقه ده، واجب نه دي. ځکه چې یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یوې نه زیاتو بیبیانو سره په یو شپه کې میلاو شوی او په منځ کې نه غسل کړی ده او نه یې چاردام کړی دی. خو په منځ کې چاردام کول څه دي؟ غوره دي. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار پرېږدي امت ته د بیانولو لپاره، لکه د پیغمبر دا طریقه وه چې هغه به هر منزل اودس چاردام کوو، که اودس به ماتو او که اودس به یې روغ. دا د هغه طریقه وه، ځکه چې مستحب طریقه دا ده. او داسې یې په کوم کړي دي چې په یو اودس باندې ډېر مونځونه کړي دي، بیا اودس نه یې تازه کړی. نو دی امت ته دا خبره بیانوله چې دا زه چې کوم کار کوم دا واجب نه دی خو غوره دی او داسې هم کولی شي. نو که یو سړی بغیر اودس چاردام نه، بغیر غسل نه بیا د ښځې سره کوروالی کوي یا د بلې ښځې سره کوروالی کوي، نو جایز دي، خو مستحب دا دي چې په منځ کې څه وکړي؟ اودس چاردام وکړي. او دا فایده یې ده کې ګوره د شریعت چې موږ ته د جنابت د غسل دا مسله بیان کړې ده. ولې یو سړی چې کله د هغه د بدن نه مني خارجه شي نو په ده باندې غسل لازمیږي؟ د هغې وجه دا ده، یو د ټول نه غټه وجه که موږ ته څه معلوم او که نه معلوم، خو لوی حکمت دا دی چې موږ ته زموږ رب ویلي دي او زموږ پیغمبر ویلي، بس دا پوره ده. خو که بیا یو سړی حکمت لټوي چې دې کې څه فایده ده د دغې نه علاوه، نو حکمت پکې دا دی چې کله انسان د بدن نه مني خارجه شي د ده په بدن باندې سستي راشي، ځکه چې د بدن نه دا مني وته د ټول بدن سره تعلق ساتي، نو په ده باندې سستي راشي، ناراستی پرې راشي، چې دا غسل وکړي دې سره هغه ناراستی او سستي هغه ختمه شي. او بله ده چې کله یو سړی د جنابت په حالت کې که نه شیطان پرې ډېر زورور وي، ځکه چې هلته دی طهارت په حالت کې هم نه دی، نو د شیطان هغه وسوسې او هغه خبرې په ده باندې ډېر اثر کوي، او چې کله غسل وکړي نو بیا پې شیطان دومره اثر نه شي کولی. نو ځکه شریعت دلته موږ ته د غسل مسله بیان کړې ده.